أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. مخکې آیت مبارکه کې وفرمایل قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. کافرانو ته ووایه چې ډیر زر به تاسو مغلوبه کړلی شئ او جهنم ته به جمع کړلی شئ. نو دا خطاب چون کې هغه عیسایانو ته دی او په وخت کې د عیسایانو د ټول نه غټ طاقت د روم سلطنت و او روم په هغه وخت کې یو سوپر طاقت و. نو دا خبره د هغوی سمج ته نه کوزېدله چې دونه کمزوری خلک دوی څنګه چې دی د روم سلطنت ته د مغلوب کېدلو هغه پیشنګویانې ورکوي. نو د هغې نظیر پیش کوي په دې آیت کې چې که تاسو دا خبره نه منئ نو ستاسو دپاره د عبرت یو واقعه شته دی چې هغه د غزوه بدر واقعه ده چې په دې واقعه کې یو طرف ته مسلمانان دي چې 314 کسان دي بې سر و سامان، یو دوه درې ورسره آسونه دي او 80 ورسره اوښان دي او په شمار تورې دي او یو څو نیزې دي او بل طرف ته د کافرانو لښکر دی چې هغه 1000 کسه دي او د ټولو سره هغوی د ټولو سره پوره اسلحه مکمل اسلحه د ټولو سره شته. نو فرمایي چې په دې واقع کې ستاسو دپاره عبرت دی چې څنګه الله تعالی دا کم کسان بغیر د اسلحې نه دا په دومره زیاتو کسانو باندې سره د اسلحې نه غالب راوستل. دغه شانتې دوی به الله تعالی په روم باندې هم غلبه ورکوي او هغه شانتې وشوله هم چې وروسته دغه روم شام دا د مسلمانانو د صحابو په قبضه کې راغلل. د غزوه بدر واقعه داسې راپېښه شوه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اطلاع میلاو شوه چې مشرکینو یو قافله شام ته لیږلې ده د تجارت دپاره او پای کې ډیره لویه سرمایه هغه بنده کړې ده د دې دپاره چې په دغه سرمایه چې څومره ګټه وکړي په هغې به اسلحه اخیستلی کېږي او د مسلمانانو خلاف په فیصله کن جنګ کولی کېږي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه شر نه د بچ کېدلو لپاره د مشرکینو دغه قافله د دې د نیولو اراده وکړله چې موږ دغه قافله ونیسو د دوی پوره منصوبه به ناکامه شي. نو د دغه قافلې د نیولو دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم 314 صحابو سره ووتلو. نو د دغه قافلې په مقابله کې دغه 314 کسان دا کافی وو، لیکن ابو سفیان چې د دغه قافلې مشر و هغه د حالت نزاکت محسوس کړلو او لارې بدله کړله د مشهورې لارې په ځای باندې په ناشنا لاره د سمندر په غاړه باندې لاړلو مکې ته او یو قاصد یې ولېږلو چې ته
مکی والا ته خبر ورسوه چې په مونږ باندې د حملې خطر د تاسو د خپل قافلې د بچاو د پار راوځي. نو دغه قاصد چې مکی ته ورسېدو هلته کې اعلان وکړلو. نو ابو جهل د 1000 کسانو لښکر مکمل مسلح د ټول سازو سامان سره تیار کړلو او راووتل. نو ابو سفیان اگر چې مکی ته صحیح سالم ورسېدلو او بیا یې خپل کسانو په دې لښکر پسې شاته ولېږل. دا لښکر وتی و چې تاسو اول اطلاع ورکړئ چې قافله صحیح سالم راورسېدله نو واپس راځئ. لیکن ابو جهل چې دی هغه واپس تلو ته نه و تیار او راغی او د بدر په میدان کې دغه لښکر د مسلمانانو د دغه ټولي سره مخامخ شولو. نو صحابه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه لښکر په نیت نو راوتی، د هغې تیاری د دو سره نه و. دوی خو د قافلې پسې راوتي چې هغه بغیر د اسلحې نه او د هغو تعداد دومره نه و او دوی ته مخامخ لښکر راغی چې هغه مکمل ټول جنگي کسانو او د جنگ ټول اسباب ورسره وو او تعداد هم زیات و. او بیا د بدر په میدان کې دغه غزا وشوله او الله تعالی مسلمانانو ته فتح ورکړله. نو دا یو مثال ذکر کوي دغه خلکو ته که دا خبره ستاسو په سمج کې نه کینی نو دا خبره هم سمج ته د راتلو نه ده چې 300 کسان دي په 1000 کسانو غالب راشي او د 300 کسانو سره دی دوه اسونه دي او دغه شانتي 15 دي که 9 توري دي او په دغه شان مقدار کې نیزې دي. دا دی په 1000 کسانو باندې غالب راشي. دا خو عقل نه مني، لیکن الله تعالی په خپل مدد سره دوی غالب کړل. دغه شانتي تاسو مغلوب کېدی شئ. فرمایي قد یقینا کان دی لکم استوظفر آیتن عبرت، نخه د عبرت فی فئتین په دوو ډلو کې التقطا چې مخامخ شولې د یو بل سره. فئتون یو ډله چې هغه د مؤمنانو ډله وه، تقاتل فی سبیل الله د الله په لار کې جنګېده. و اخرى او دویمه ډله کافرتون کافره وه د ابو جهل ډله. یرونهم چې لیدلو دوی هغوی لره، یعنی مسلمانانو دا کافران لیدل، مثلیهم دوچن خپل مسلمانانو ته ښکارېدل چې کافران ګڼ دي. او کله چې د جنگ په موقع باندې یو طرف ته تعداد سیوا یو بل طرف ته کمی، د هغې د ټول نه بد اثر دی چې دغه کم تعداد والا کسانو حوصله گزاریږي او د هغوی بیا لاس خپې کار نه کوي، لاس بیا نه چلیږي. هغوی بیا خپل مرګ او خپل شکست منلی، حوصله گزاره کړي. د هغې د وجې نه هغوی چېرته فتح نشي موندلی، لیکن د دومره حالاتو باوجود چې مسلمانانو ته هغه خپل دوچن ښکارېدل او دوچن څه کوي چې هغه 3 چنده و. نو فرمایي چې بیا هم الله تعالی مسلمانانو ته حوصله ورکړله او فتح یې وله ورکړله. نو فرمایي چې لیدلو دوی هغوی لره مثلیهم دوچن خپل، رأی العین د سترګو په لیدلو سره، نه ظاهري طور باندې هغه دوچن ښکارېدل او هم دوچن. والله یؤید بنصره من یشاء، او الله تعالی مضبوطی په خپل مدد سره من هغه څوک یشا چې وغواړي. نو الله تعالی مسلمانان مضبوط کړل، خپل مدد د او سره شامل حال کو. نو ستاسو خلاف هم الله تعالی
که چېرې تاسو لار ته نه راځئ او هدایت نه قبلوئ نو الله تعالی به د ستاسو خلاف د مسلمانانو مدد وکړي، تاسو مغلوب شئ. ان فی ذلک لعبرة، یقینا په دې واقع کې عبرت ده لأولی الابصار، د پوهې د خاوندانو د پاره. څوک چې سمجھ بوج لري او د واقع ته فکر وکړي نو هغه ته به ستغلبون دا ناممکن نه ښکاري، دا به ورته صرف خیالات بیا نه ښکاري. قد یقینا کان دی لکم ستاسو دپاره آیتا نښه د عبرت فی فئتین په دوو ډلو کې التقطا چې کله مخامخ شولې، فئتون یو ډله تقاتل جنګېدله فی سبیل الله په لار د الله کې، و اخرى او دویمه کافرتون کافره وه یرونهم لیدلو دوی هغوی لره مثلیهم دوچن خپل رأی العین په لیدلو د سترګو سره، والله او الله تعالی چې دی یؤیدو مضبوطی بنصری په خپل مدد سره من هغه څوک یشا چې وغواړي. ان یقینا فی ذلک په دې کې لعبرة خامخا عبرت دی لأولی الابصار د پاره د خاوندانو د پوهې.